یو میاشت او 15 ورځې کېږي چې طالبانو واکمني ترلاسه کړې وه. موږ دلته په تورخم کې ولاړ یو. ضرور د چغسرې ولایت خاص کونړ ولسوالۍ نه زه د مریسیا په حساب رالم. دلته مریسیا مې لرل او هغه مې راواړول او د هغې بندوبست نوی حکومت راغلی دی. وروره موږ ورته خوشحاله یو او عدالت او انصاف راغلی دی. په ګیټ باندې خو مشکل نه و، خو دا پاکستاني ورونه لږ مشکلات پیدا کوي. راغلي الحمدلله موږ ته ډېر اسانتیاوې راغلي. اول د لیارو د غلو مشکلات هغې نه موږ خلاص شوي. په لیارو کې ډېر چور چاپه او د زورواکۍ روپۍ هغه موږ ناخیش کېدی، اوس هغه نشته دی. دغه اسانتیاوې موږ ته راغلي دي، په خاص کر موټروانانو ته. کومې چې قانوني روپۍ دي هغه موږ ناخیستل کېږي او نور زیاتې روپۍ موږ ناخیش کېږي. لکه تاسو د امارات اسلامي حکومت کې خوشحاله یاست؟ بلکل، زه خپل ځاني شخصا زه ډېر زیات خوشحاله یم. امن په هکله څه یې چې اوس امن د امن په راتلونکي کې به اصلي پته به په راتلونکي کې لګي، خو موجوده وخت موږ په خوشحاله یو او تمه لرو چې په دې حکومت کې به انشاءالله چې امن راځومي. دلته موږ سره تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې او مشر ولیاړ دی. هغه نه به پوښتنه کړو چې تاسو څه مشکل لرئ، د امارات اسلامي نوي حکومت نه څه تمه لرئ چې تاسو ته به څومره اسانتیاوې برابرې کړي. زما نوم فمید الله شینواری دی. کوم خوږه خیل سره تعلق ساتم او په تورخم کې دلته د مزدورانو ذاکر چیرمن دی، زه هغه سره اهلکار یم. خبره داسې ده چې کله د طالبانو نه مخکې کوم حکومت و نو هغوی به دا زموږ مزدوران، د خپل افغان مزدوران، د پاکستان مزدوران، دا به ډېر زیات تنګول، وال ټکول به ورسره که. او مطلب دا دی چې دواړه طرفونو د کوم مزدورانو دغو هیڅ قسم ګټه وټه نشوه کړی. طالبانو حکومت نه دا یو ریکویسټ کړو، اپیل کړو او د خپل پاکستان د حکومت نه دا یو اپیل کړو چې برای مهرباني زموږ د مزدورانو لپاره یو پروګرام جوړ کړئ چې دعاګانې ورته وکړو، خوشحال شي. دا ستاسو بچي دي. ډېره مننه. داسې ده چې اوس اینده که فکر وکړئ دا ریډۍ اخوا دې خوا هر ځای کې مو ولاړې دي. داسې نور کاروبار چې کوم دی هغه هم داسې دی چې لږ څه ناڅه متاثره شوی دی او مزدورانو خو بیخي ډېر زیات مشکل سره ځکه مخ دي چې اوس وخت کې چې دا کوم وخت نه دا اپل حکومت بدل شوی دی نو هغې رئیسې بلکل زموږ باندې د مزدورانو لاره بنده ده او موږ مزدوري بلکل خرابه ده او تقریبا چې 4-5,000 کسان دلته مزدوري کوي نو دا د 4-5,000 فیملیو او د خاندانونو لپاره د کفالت یو ذریعه وه. هیله تلویزیون به تاسو سره تورخم نه هر وخت تازه معلومات شریکوي. مینوال شینواري له د خپل همکار صفت شینواري سره اجازت ورکړئ. د الله په امان. دا راپور تاسو ته د هیله تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.